بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کوتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله ویم. ګران کوتونکو هغه ملګری چې په لمبي ځل باندې نن حسن خان ډیجیټل ما سره رابطه کیږي او ته د لوی اختر مبارکي او الله دې کې چې قرباني او عبادتونه قبول شي. چې حج کړي الله تعالی دا حج قبول کړي. نننی ویلاګ کې چې کوم اهم دغه روان دي د پاکستان او د افغانستان په هغه حواله سره خبره کوم او داسې لګي چې دا کال 2025 چې کوم دی دا د پاکستان او د افغانستان د پر ډیر اهم کال دی. په دې کې چین مو سره شامل دی او د دې خطه د سخکاری چې د دې خطه د تقدیر چې کوم دی هغه بدلیدونکو دی. لمبه خبره خدا دا درې غټه مسلې دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ. یو خدا د چې د ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان چې کومه مسله ده په افغانستان کې د پاکستان چې کوم شکونه شبهات او کوم ویری وي هغه حواله سره او دویمه خبره د پاکستان کې د 13 سلونی لسیزو راسي چې کوم افغان مهاجر دي د هغوی مسله. دا دوه غټه مسلې چې کوم دي دا د 13 د یو مهاجرو د مسله خډيره زړه مسله ده. خو د تحریک طالبان پاکستان د مسله چې کومه ده د دې د وجه نه هم د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب شو. داسې حد تر رسیدلو لکه تا به وی چیرې نن دې که سبا دې جګړه روانه ده په بارډر باندې به هر وخت دغه. وس دا دوه مسلو باره کې خبرې کوم. د پاکستان د ویزې چې کومه مسله ده په کابل کې صحیح کسي نو هغه ته په کال کې ویزه نه ملاويږي. خو چې کوم بیکاره کسي یا کداسي د پیسې ورکې نو بیا هغه هر صحیح نو بس هغه چې $1000 ورکړ $1500 ورکړ نو هغه ته په هغه ټیم باندې ویزه ملاويږي. په دې باره کې به خبره کو چیرې پاکستان څه سوچ کوي په دې حواله سره. د پاکستان چې کوم بجټ پیش کړی کیږي د کال 2025 لپاره په هغه کې د افغانستان د لپاره سپیسیفیک سدي په دې باندې خبر خو دا ډیره اهمه ده. لمبه خبر خدا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان دا کومه مسله تقریبا کافی حد پورې هغه مسله وس اډرس شوی ده. د پاکستان چې کوم غوښتي وي هغه باندې افغان طالبان د چین په مشرۍ کې چې کوم غونډه په بیجینګ کې شو و دا غي نه پس مونږ ګورو نو ډېر ښه پرمختګ روان دي او هغه تحریک طالبان پاکستان چې د هغوی باره کې په یو ټیم کې دا وا چې پاکستان ته ډېر لوی خطر ده او روزانه به پاکستان کې سنه کاروایانه کېدلې او دا څه ښکارېدل چې چیرې پاکستان خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان چې دي دا خو د الله سره تللی دي قبایلی سیمه خواسم دا سي یادېدلې. وس که تاسو وګورئ نو د کله نه چې دا خبرې شروع شوې دي نو د ټي ټي پی په عملیاتو کې خو ډېر زیات کمې راغلي دي او ډېر زیات کسانې په نښه کېږي. اوس مقامي خلک ول راپاسي لکه 13 ورځ تاسو کتل پرون نن چې لکه مروت کې عام خلک د ټي ټي پی د خلکو په سر راپاسېدل بنو کې راپاسي. اوس په قلار خلکو ته پته ولګي چې اوس نه افغانستان په شا ولاړ دي نه پاکستان په شا ولاړ دي نو خلکو سره په خپل باندې هغه عمل کوي. افغانستان کې د دوی ځایونه داسې چې لکه د امیر صاحب کم هیبت الله صاحب کوم حکم راغی چیرې د امیر د حکم نه بغیر د افغانستان خاورې نه به د یو گاونډي خلاف څوک جهاد نه کوي نه به افغانان د هغوی سره اخلاقي کومک کوي نه به سره سیاسي کوي او نه به سره مالی کوي او نه به سره بدني کوي. یو ټیم کې د هغې لږ داسې اشتعال غونته کې جوړ کو خو اوس چې موږ وګورو نو هغه سره یو بل کارو شو چې د ټي ټي پی خلک چې مخکې د پاکستان د علماو نه منله نو اوس د افغانستان د امارت خو به مني دغه چې بغیر د دغه جماعت نه د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ورځ چې کوم کوټ کړو چې بغیر د جماعت نه چې کوم د اسلام بغیر جماعت نه او شریعت بغیر جماعت نه او جماعت بغیر د امارت نه او امارت بغیر د اطاعت نه ممکن نه دی. د امارت که په افغانستان کې ته اوسې نو د امارت اسلامي خبره به د شرعي لحاظ سره منل پکاري نه هغه حواله سره خوارج او غټه په هغه باندې اوس کدوې نه د افغانستان علما مني نه د پاکستان مني نه د دنیا مني ډیره خبره ده خو بیا خوارج دي د دوی خو بیا خپل دین دی نو هغه حواله سره یو ښه دغه دا شو چیرې باغې باندې ډېر لوی وز د پاکستان هغه ګلې خفګانونه تقریبا ختم دي. افغانستان نه وز د دوی مطمئن دي. اوس راځي چې وی نور خبرې کو د تجارت خبرې کو د اقتصاد خبرې کو په دې باندې کې اوس پاکستان بجټ چې کم پیش کیږي په دې کې افغانستان حواله سره سپیسیفیک پروجیکټس پس کې دي. یو خدای دې چې تورخم بارډر باندې هر قسمه فیسیلیټیز ورکول خرلاچی بارډر باندې په انګور اډه باندې او په غلام خان باندې په دې ډېره لوی خرچه کیږي د ته به هر قسمه سړکونه کسٹم هاوسز د ټیکسونو دفتر او دا به 40 غنټو د لپاره کلاو ساتلو د لپاره دوانو اړه ته به
په دې کال کې په دې باندې کاروي. تورخم خو تقریبا دغه شو سر پسې خرلاچي دی، خرلاچي نه پس غلام خان، د غلام خان نه پس بیا انګور اډه، هغه نه پس په نورو کېږي. دې ته به سړکونه جوړیږي، دلته به بلډینګز جوړیږي، دلته به ویزې دفتر کولاویږي، امیګریشن کسټم هاوسز هغه د لپاره ویل کېږي چې په دې بجټ کې ډیره غټه پیسې کې خو دل کېږي. هغه وجه دا ده چې یو خو د ازبکستان، پاکستان او افغانستان کوم ریلوے لاین دی، د دې د PC1 د لپاره یعنی د سروې د لپاره هم په دې بجټ کې د ازبکستان او پاکستان به مشترکه تور دغه خرچه په خپل باندې کې د هغې دپاره هم پیسې کې ښودل کېږي. بل د CPEC د خبره چې کېږي نو چین هغه CPEC هم په دې کال کې په هغې باندې کار شروع کېږي. لکه ډېر ښه دغه را روان دي. اوس خبرې کېږي د دهشتګردۍ خبرې نشته، د نورې خبرې نشته، اوس خبره د اقتصاد ده، اوس خبره د لارو کلاولو ده، راشه درشه ده، په دې باندې خبرې کېږي. نو دا ډېر یو ښه پرمختګ دی. او د دې دپاره دا دوه مسلې چې کوم تاسو ته ما وي د TTP. اوس راځو مهاجرو حوالې سره. مهاجرو حوالې سره پالیسي بالکل د افغانستان سره مشترکه هغه دا ده چې د دې میاشتې د 13 نه پس به مهاجر حیثیت بالکل ختم شي. هغه که POR کارت والا دي، که هغه ACC کارت هولډرز دي، دا به ټول زی واپس یا به ویزې دوی له ورکړي کېږي. نو دا به ټول لکه د دې 6 میاشتې کې را روان 6 میاشتې کې به مکمل په پاکستان کې یو افغان وګړی داسې نه چې د هغه سره به ډاکومنټس نه، مطلب د هغه سره به ویزا نه، که هغه تجارت کې، که هغه هر څه کوي، هغه سره به باقاعده دخی پکې. نو دا مسله حل شوله. پخوا به افغانانو هم دا ګیله کوله چې پاکستان مهاجرو سره زیاتې کې یا په زورې روباسي یا دغه کې، خو دا به د 6 میاشتو پراجیکټ دا په یو ځای نه ویستلی کېږي، په قلاره دوی له ټیم ورکړی کېږي، دوی د خپل تجارت راغونډ کړي، خپل کورونه که چا اغوستي خرڅ کړي، خپل پراپرټي چې کوم دي هغه به دغه کړي. نو دا مسله هم په دې حوالې سره مکمل چې دی په دې 6 میاشتو کې به دا حل کېږي. او ډېره ښه خبره روان ده. د دې نه پس به نه دا خبرې چې یاره مهاجر مسله ده، پاکستان به هغوی ته وي چې بوځئ، هغوی به وي راویلېږئ، نه درلیږو، درولېږل وغیره وغیره، یو به دا تو مې ختم شي. بل د TTP دا خبره به هم په دې 6 میاشتو کې دا راغونډېږي. دې نه بیان د دې سره ټایم نشته دی. افغانستان کې خو به بالکل ختمي، پاکستان کې ګزېلی هغه به هم کټ کولی کېږي. څنګه به کټ کولی کېږي دا به اوس د وخت سره سره دوی په دې باندې خبرې اترې روانې دي. دا نه چې یاره ټول ونیسئ، ټول مړه کړئ یا ټول جیل ته کړئ. خو لکه دا ده چې بس یار خپل وطن دی، افغانستان هم جوړول پکار دي، پاکستان هم جوړول پکار دي. چینو سره په دې کې اقتصادي مرسته کوي د دواړو سره. نو ډېره ښه موقع ده او دواړو دا موقع د موقع نه فایده اخلي. یو مسله چې کوم اخره ده هغه د پاکستان د ویزو مسله ده چې په افغانستان کې صحیح خلکو ته ویزې نه ورکړي کېږي. چې څوک جنون خلک دي هغوی چې اپلای وکړي، آنلاین اپلای وکړي، هغه نه مې ورکړي کېږي. هغې باندې مختلف وایي چې یاره لکه مونږه انویسټیګیشن کېږي، تحقیق کېږي، پته لګي. خو بل طرف ته چې یو کس راشي $500 $600 ورکړي نو دا مسله حل کېږي. اوس په دې باندې هم پاکستان دوی سوچ کوي چې دا مسله څنګه حل کو. دا مسله دومره ډیپ روټډ ده، دومره ژورې ځیلې دي چې دلته کې حکومت له هم چل نه ورځي. خو ظاهره خبره ده په دې کې د خلکو مفاد دی. دې کې ایجنسو والا هم پیسې خوري، دې کې فورن افیس والا هم پیسې خوري، دې کې چې کوم دی د سفارت والا هم پیسې خوري، په دې کې وزارت داخله والا هم پیسې خوري. نو دونه ډېر یو ګینګ دی. دا ګینګ ختمول به چې کوم دی ټیم اخلي، خو کار پې روان دی.